د ټکنالوژي په دغه ستر دور کې افغانستان هم د سیالۍ چټک ګامونه اخلي. ترڅو موږ په دغه یو الوتکه باندې کار وکړو او دغه د یوې میاشتې په موده کې موږ بشپړ کړو. دلته د لومړي ځل لپاره یو افغان بي پیلوټه خو کمسارې الوتکه جوړه کړې. ځانګړتیاوې چې دا F-22 طیاره ده، جنگي طیاره ده. مسؤلین په دغه برخه کې د پرمختګ زیری ورکوي. کامل ډاډ او اطمینان ورکوم چې په دغه برخه کې د دوی کوم لوازم او تجهیزات او اسبابو ته ضرورت کې په مادي لحاظ سره یا نورو لحاظونو سره دا الوتکه چا او څه ډول یې جوړه کړې. افغانستان کې د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصل د لومړي ځل لپاره یو بي پیلوټه الوتکه جوړه کړې چې په پوځي ګزار او امنیتي سار کې ترې ګټه پورته کېدلی شي. د ننګرهار پوهنتون ساينس پوهنځي ریاضي څانګې د څلورم ټولګي محصلینو له لوري جوړه شوې ډرون الوتکې ته د پوهنتون مشرتابه غړو، استادانو او راغلو مېلمنو په حضور کې بریالۍ ازمایښتي الوتنه ورکړل شوه. له ننګرهار پوهنتون څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوې په دغه غونډه کې د ننګرهار پوهنتون رئیس انعام الله مدني د محصلانو له لوري د ډرون الوتکې جوړول ستره لاسته راوړنه وبلله او یادو محصلانو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. موږ د نورو ممالکو سره داسې استادان او داسې با تجربه اشخاص لرو چې هغوی سره روابط قایم کړي دي چې دوی مستقیما د هغوی سره په آنلاین بڼه باندې د خپل موضوعات شریک کړي. دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. په دغې برخه ښودنې کوي دوی به خپل کارونه مخکې بوځي. نوموړي له محصلانو وغوښتل چې د صنعت په برخه کې خوځنده واوسي او په بیلابیلو برخو کې نوښتونه وکړي. د هغې ډاډ په اساس باندې چې د لوړو زده کړو وزارت قدرمنه رهبري دغه برخې ته قوي تعهد او قوي ژمنتیا لري چې د محصلینو عملي زده کړه به انشاءالله څنګه چې په کار ده په پوهنتونونو کې هماغه ډول سره برابري او هغې لپاره به تجهیزات او لوازم ترتیبوي. نو د هغې ډاډ او اطمینان په اساس باندې زه د ساینس پوهنځي قدرمن رهبري او معززو محصلینو ټولو ته کامل ډاډ او اطمینان ورکوم چې په دغه برخه کې د دوی کوم لوازم او تجهیزات او اسبابو ته ضرورت کې په مادي لحاظ سره یا نورو لحاظونو سره د ساينس پوهنځي محصل عبدالباسط سمیر چې د خپل ملګرو په مرسته او د استادانو په لارښوونه یې دغه F-22 ماډل ډرون الوتکه جوړه کړې وویل یا د ډرون الوتکه یې له کاغذ څخه د یوې میاشتې په موده کې جوړه کړې. ځانګړتیاوې چې دا F-22 طیاره ده، جنگي طیاره ده او دې کې د کاک نه استفاده شوې ده او نور مختلف الکترونیکي سامان ده چې په هغې کې ریسیور ده، کنټرولر ده، فلاسکي ده، سروګانې دي. دا الکترونیکي سامان ده. دا په یو دقیقه کې تقریبا 1 کیلومتر یا 1.5 کیلومتر سرعت مزل کوي او بیرته ځای ته خپل هدف ته ځان رسوي. او دا په هوا کې چې دا د 10 دقیقو دپاره مثلا که ته په دقیقه کې په 1 کیلومتر سرعت وهې نو 10 دقیقو دپاره په هوا کې پاتې کېږي او د خپل وزن نه سربیره 500 ګرامه وزن نور هم د ځان سره پورته کولی شي او کولی شي چې تر 500 متره ارتفاع او 1.5 کیلومتر په اوږدوالي الوتنه وکړي او د خپل وزن سربیره 500 ګرامه وزن هم پورته کړي. دې کې چې موږ کوم مواد استعمال کړي دا په افغانستان کې ناسه کم پیدا کېږي خو بیا هم پیدا کېږي. نو دا موټور ده پکې او دا ناسروګانې دي او کنټرولر ده پکې، ریسیور ده او دا فلاسکي ده. د کنټرول لپاره موږ شاته 2 عذرونه ورکړي دي. د هغې په واسطه دلته د ریموټ سره کنیکټ کېږي، سروګانو سره او په هغې باندې کنیکټ کېږي. وړاندې له دې هم افغانستان کې د ورته نوښتونو څو بیلګې نندارې ته وړاندې شوې خو د نه پاملرنې په صورت کې هر څه له منځه تللي دي. خو اوس دپاره خوښۍ او خوشبختۍ ځای دا دی چې یو څو ورځې مخکې دلته ریسرچ سنټر جوړ شو. پخوا دا ریسرچ سنټر یې نه وي. نو انشاءالله که چې هغه جوړ شي دې سره به نور هم پوهنتون پرمختګ کې یو ښه لاسته راوړنه. څه موده وړاندې هم یو افغان ځوان د بي پیلوټ الوتکې ماډل جوړ کړی و چې د تخنیکی او مسلکی زده کړو د ادارې له لوري نندارې ته وړاندې شوی و. احترام خدمت شما، خدا کنه جور صحتمند سرحال باشین. استاد محمد زکریا عمری هستم، استاد انستیتوت تکنولوژی افغان و